السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسې څنګه کولی سئ چې د هر چا موبایل ته په یوه کلیک باندې په سلاو مسکالونه ور وکړئ. هو ملګرو، اوس مثال تاسو یې څوک تنګوي، تاسو ته زیات مسکالونه درکوي، نو تاسې په عذابوي، نو دغه طریقه تاسې له هغو سره استعمال کړئ او د هغو په نمبرو باندې په یوه کلیک باندې په سلاو مسکالونه ور وکړئ. نو بیا به هغه خپل موبایل خلاصولی لا نسي او هر 2-3 سکنډه بعد به هغه ته مسکالونه روان وي، نه بیا هغه ټلیفون اوکې کولی سي، یو رقم یې هم نسي کولی. نو ګوره ملګرو، یوه ډېره ضروري خبره درته کومه چې له دغه طریقو چې باید تاسې غلطه فایده وانخلئ، له دغه طریقو چې باید تاسې سمه فایده واخلئ، یعنې د دغو طریقو په ذریعه سره باید تاسې هېڅوک هم په عذاب نه کړئ. نو ملګرو، تاسې ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو، تر ویډیو شروع کېدو مخته که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرته تر دا اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو ملګرو، لر به تاسې په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده ټک زینګ. ملګرو، دغه اپلیکیشن هم په پلی سټور کې نشته او د دغه ویډیو په آخر کې به زه تاسو وښیم چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې څنګه را ډاونلوډولی سئ. نو ملګرو، لر راځو دغه اپلیکیشن زده کوو چې دغه اپلیکیشن څنګه کار کوي. نو ما دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. نو ملګرو، کله چې تاسې اوله وارې دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم په دې کې موږ سره اول اپشن د سټارټ، په دغه سټارټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ بیا له موږ سره دغه رقم شکل راځي. نو ګوره په دې کې اوله وایي چوز یور ویکټم، یعنې دلته اوس تاسو د هغه کس نمبر ولیکئ د چا و نمبر ته تاسو غواړئ زیات مسکالونه ور وکړئ. نو یا دلته ملګرو تاسو په خپله نمبر ولیکئ یا په دې کنټیکټ باندې کلیک وکړئ او دلته خالي تاسو د هغه نمبر ور وښیاست، د هغه نمبر څومره ور وښیئ. ملګرو ګوره لاندې له موږ سره نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په نیکسټ بټن چې کله تاسو کلیک وکړئ ګوره مس کال نمبر، یعنې تاسو غواړئ څونه مسکالونه دې کس ور وکړئ، 10 مسکالونه ورکوئ، 100 مسکالونه ورکوئ، هر څو مسکالونه چې مې ورکول هغه نمبر تاسو ور وښیاست. نو زه غواړم 100 مسکالونه ور وکړم، نو ما په 100 باندې کلیک وکړئ، بیا به په نیکسټ بټن باندې ګوره کلیک وکړئ. په نیکسټ بټن چې مې کلیک وکړئ ګوره ملګرو مسکال ډیوریشن، یعنې څونه سکنډه بعد دې کس ته مسکال ورځي. اوس په 8 باندې ولاړ ده، زه ورته یا 15 سکنډه بعد باید دغه کس ته دغه 100 مسکالونه ورسي. نو یعنې یار به یو مسکال ورسي، بیا به 15 سکنډه بعد بل ورسي، بیا به 15 سکنډه بعد بل ورسي. نو ما دلته 15 سکنډه ورکړئ، تاسې هر څو ورکوئ هغه ورکړئ او بیا په دې سټارټ باندې تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله چې تاسې په سټارټ باندې کلیک وکړئ ګوره دا مسکالونه اوس روان سو. دا زه سټاپومه ځکه دا د ستي ټلیفون ځي، نو دا تاسو خپله چې په سټارټ کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو 15 سکنډه بعد به هغه کس ته ټلیفون ځي او ټلیفون په خپله کاټېږي، ټلیفون به ځي او ټلیفون به په خپله کاټېږي. نو ملګرو ګوره یو وار بیا هم درته وایم چې له دغه طریقې چې باید تاسو غلطه فایده وانخلئ، نو باید تاسو صحیح فایده ځینې واخلئ. اوس څوک تاسو تنګوي نو تاسو باید له هغو سره دغه طریقه وکړئ، باید تاسو له سمو خلکو سره دغه طریقه ونه کړئ، یعنې سم خلک باید تاسو له دغه طریقې چې په عذاب نه کوي. نو دغه رقم ملګرو راځو زه ګوره په دغه اپلیکیشن کې یو بل هم ډېر ښایسته خوندور اپشن درښیم چې په دې کې دغه دویم اپشن د کال سکیچر، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دغسې کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو، اوس مثال څوک تاسو ته مسکالونه درکوي او تاسو ته وایي چې تاسو د ما ټلیفون نسئ اوکې کولی، نو تاسو داسې راسئ دا کال سکیچر ته، دا دویم اپشن ته په دې سیمه کلیک وکړئ، دغه انیبل کړئ او دلته خالي ملګرو تاسو د هغه نمبر ولیکئ. دغه نمبر ولیکئ، بیا څنګه د هغه ټلیفون راسي نو ستاسو موبایل به په خپله د هغه ټلیفون اوکې کوي، یعنې د اوکې کېدو اجازت به تاسو ته وي لا نه چې مازې ټلیفون راغلی دستي به د هغه ټلیفون اوکې کېږي، یعنې د هغه مسکال به تاسو ته راځي لا نه. نو ملګرو دغه دوه ډېر خوندور اپشنان دي له دغه دوه طریقو چې تاسو فایده اخیستلی سئ. نو دغه رقم ملګرو اوس راځو زه دغه اپلیکیشن درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه را ډاونلوډوئ. نو ملګرو تاسو به راځئ په خپل موبایل کې به یو براوزر خلاص کړئ، که هر براوزر وي. نو ملګرو کله چې تاسې براوزر خلاص کړئ بیا به سرچ ته راسئ او په سرچ کې ملګرو تاسو ولیکئ ټک زینګ اے پی کې. نو ګوره زه سرچ ته رالم، په سرچ کې به تاسو ولیکئ ټک زینګ اے پی کې. نو ملګرو کله چې تاسې ټک زینګ اے پی کې ولیکئ دغه به تاسو سرچ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسې دغه سرچ کړئ ګوره موږ سره اول ویب سایټ سره راغلی، دغه پری اے پی کې cloud.com دغه اول ویب سایټ به ملګرو تاسو خلاص کړئ، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسې په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره دا اپلیکیشن دلته لاندې راغلی ټک زینګ مسکال بومبر.
دغه رقم لاندې به تاسو لیک راسي او دلته ګور لیکلی ده کلیک هیر ټو ډاونلوډ. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کله تاسو کلیک وکړئ ګوره ملګرو لاندې ډاونلوډ بټن راغلی او په دغه ډاونلوډ بټن باندې کلیک پسې وکړئ. اوکې کوي ګوره دا د دې اپلیکیشن ډاونلوډېدل له موږ سره شروع سو او دغه رقم دغه اپلیکیشن ګوره له موږ سره ډاونلوډ سو. نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.